یو شمیر افغان جونې پېښور کې د تکمندو لوبې کوي. قانوني اسناد د نشتوالي له امله بیا دوی په نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. مینا کاکړ وایي د آسیایي هیوادونو لوبو کې زما نوم راغلی و، خو د پاسپورټ او ویزې نشتون له امله ما پکې ګډون ونه کړ. इंटरनेशनल फाइट्स هغوی کې هغوی ته مشکل دی چې پاسپورټ ورسره نه وي، ویزه نه وي پاکستاني، نو بیا دې دا مشکل افغانان ته ورکوي. زه په کرکټستان کې هغلته فایټس وو، زه سلیکټ شوې وم په دې دپاره چې ما سره پاسپورټ نه او ویزه نه وه، نو دې دپاره زه هغلته تللی شوم. ما هغلته ګډون فیم مې ټول ویل نه خیر ده، زه بیا به دا چانسونه تاسو ته میلاویږي، فایټس دلته راځي. که نه ما پرېښی و ټیکواندو چې موږ څه وکړو چې دلته پرمختګ وکړو، بیا به موږ ته لارې نشته چې موږ چېرته راشو فایټ وکړو. دې لپاره بس دومره دا راته ووایه چې زیات وخت لوبې ته ورکوي او که تعلیم ته؟ دواړو ته یو ټایم ورکوم. شته؟ دواړو ته؟ نه خو زیات دواړه یو ځای کېږي او کېږي. څوک شوق ولري چې زه سبق هم کوم او تعلیم هم خپل مخکې بوځم او ورزش هم کوم، ولې نشي کولی؟ دنیا امرخیل د طالبانو د واکمنۍ څخه وروسته پاکستان ته راغلی او دلته سبق هم وای او ورسره لوبې هم کوي. وای زما حوصله لوړه ده. مخکې خو مورال یې لوړ دی. افغانستان کې سبقونه ټول بند دي او دلته راغلو چې سبق ووایو سبقونه او بل دلته زه خپله زما ډېر شوق چې فایټره شم او دلته اوس راغلي او ګیمز هم نه وو او بل ګیمز وو خو جنکۍ لپاره نه وو، نه به یې پرېښودل. وایي جنکۍ دې کور کې اوسېږي او اوس طالبان راغلي بالکل بند دي، اونلي بوایز لپاره دي. د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته د پاسپورټ او ویزې په راکړه کې سهولت راولي، ځکه خپل وطن ته راشه درشه وکړو. ویزه مشکل دی بس وایي افغانان بس موږ ویزه لرو، پرابلم پاکستان نه غواړو چې موږ ته مقابلې ملاویږي، خو موږ ته اجازه راکړي چې موږ سره اسناد هسې نه وي، موږ څنګه وکړو؟ موږ نه لرو، موږ ته مطلب پرمیشن راکړي چې موږ لاړ شو مقابلې وکړو، نور اسناد چې نه بیا به نشو کولی. نوید حبیبي په پېښور کې پاکستانی او افغاني ځوانانو ته د مارشال الله آرټ زده کړې ورکوي. وایي د قانوني اسنادو نشتون له امله زیات افغانان په نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. د اکیډمي نه د داسې هلکان داسې سټارټس دی چې انټرنیشنلي دا دومره سکیل لري چې موږ دا وایي سره ویلی شو چې دې ته چانس میلاو شي نو ډېر مخکې به پرمختګ وکړي. چې هغه فیمیلز کې دی چې هغه وایس سیکشن کې دی، نو صرف همدا وجه دی چې دې ته یعنې سپانسرز نه میلوي دي. فرض کړئ مقابلې کې دوی سلیکټ کېږي نو باره مخکې نو کې ډېر سپورټ وجه سپانسر ته وجه ډېر چلې. زما نوم دی سفینه جبران خان. او سفینه څونه وخت نه لوبې کوئ دا تکمندو؟ زه دا ټایکوانډو ITF د 6 ایئرز نه کوم. کله د هغه لپاره بار لپاره څه چانس پیدا شوی؟ اوس پورې موږ انټرنیشنل نه یو تللي، ځکه چې کله به ټرانسپورټ پرابلم و، کله به فنډینګ پرابلم و، نو موږ لا انټرنیشنل نه یو تللي. دا راته وایي چې تر اوسه پورې څونه ایوارډونه مو اخیستي یو، که دا نن چې کوم ایوارډ واخیسته دې باره کې راته وایي. ما 11 ګولډ میډلز ګټلي، 2 سلور او یو برونز. نوید حبیبي د پېښور په یو ورزشي کلب کې د تکمندو افغانانو او پاکستاني لوبغاړو ته د یو افغان روزونکي په صفت تمرین ورکوي او څو نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی ده او د پاکستان د سپورټس د ملي کمیټې غړی هم ده.